دومه سپاره د دومې رکو نه تر درېیمې رکو پورې. یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرین. خدا چې وایي ټول وخت ذکر کوي، باطن صفا کوي، په انسان بیا بوج وي. لکه بل ورځ چې ذکر شو چې استعانت په صبر په صلات غواړي، بیا علاوه علاج کوي. یا ایها الذین آمنوا استعینوا، هغه کسانو چې تا چې ایمان وړي معاونت غواړي په صبر سره. وظیفه نه کېږي خو ته صبر کې کوه، بوج تکلیف وکړه، با تکلف و بې تکلف ذکر کوه. کوشش وکړه چې ذوق پیدا شي. چې ذوق پیدا شي بیا به د زړه نه ترجیږي چې ترجیږ شم. صبر وکړه، مستعانت په صبر و صلات دعا وکړه، خدای پاک ته زارۍ وکړه. هره لطیفه دعا لري، د موږ عام ملګري د وظیفې کوي، دعا یې یاد هم نه ده. په شجره کې مو ورته لیکلې ده، پام هم نه یي. نو کیفیت په څنګه پیدا شي چې خدای ته یو واریم دعا نه کوي چې خدای د ما زړه خو برابر کړي. د لطیفې دعا قدر نه ورته کوي. نو صبر کوه، المنځ کوه، دعا کوه. ان الله مع الصابرین. خدای پاک د چا سره ده؟ د صابرینو سره ده. ولا تقولوا لمن يقتل خبر وبارك الله لك وقفوا كنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. مویای هغه چاته چې ووژل شي په لیار د الله کې په جهاد کې، اموات مړي مه ورته وایي. دوی مړه نه دي بل احیاء، بلکې ژوندي دي. ولکن لا تشعرون، لیکن تاسو نه پیږئ د دوی په ژوند باندې. د شهداو په متعلق کې چې بدر کې 14 کسان شهیدان شو، څه مناقب نازل شو. من جمله دی غونه ده چې الله تعالی د شهداو نه په ژوندۍ تعبیر وکړي چې دوی ته مړه مه وایئ، دا ژوندي دي. دیو د دوی د ژوندون علائم دي چې هغه کتابو داسې لیکلي چې د دوی وجود خاورې نه خوري، وجود خرابېږي نه، چې حقیقي شهید وي. د خارجي امورو د وجه نه کله ظاهرله مواد په توی کې خرابېږي به وجود یې، خو بنیادي چې واقعي شهید خاوره د وجود نه خرابوي. احد مبارکه کې چې کوم شهیدان ښخ کړی شو، 2 صحابه په یوه قبر کې، ځکه هلته د مشکلاتو د وجه نه دوه په یوه قبر کې سره ښخول. 2 صحابه په یوه قبر کې ښخ دي. دا قبر د خوړ غاړې ته، د اوبو غاړې ته نږدې ده، غار ده. سیلابونه راځي دا پاڼ راشړېږي. دغه د 2 صحابه قبر ته اوبو ورسېدې. دا قبر سره اړنګ شو. صحابه کرام تابعین ورغله چې دا شهدا د دغه ځای نه نقل کی بل ځای ته، بل قبر ته، چې ګوري د دغه شهیدانو کالی هم نه دي خراب شوي، او موده په منځ کې 40 کاله وتلې. 40 کاله بعد د شهداو لاش مبارک لوڅیږي، او حتی اکالیم نه دي خراب شوي. والله اعلم دغه شهداو د جملې نه وکړه کوم ابل کلم عمره تتللی و مدینه منوره کې یو نادره چاره تا وکړه. احد مبارک یو ډیر غټ جماعت شروع کړی د حکومت طرف نه جوړیږي، وای دا ماشینونه لګیاو د امزکه بنیادونه راایسته چې یو قبر مبارک رالوت شو، دا بوکلین په ولګېدو تازه وینې تر وته.
قبر نشانم دلته نه و. نو چې هغه د احد شهیدانو د جملې نه دا که وروست وخته کې ده حتی وای خلکو ویډیو تر شروع کړې، خو چې حکومت پسې را خبر شو بیا د دغه ځای نه نقل کړو، هغه خلک یې بند کړه. په هغه ځای باندې فوج ودرو څوک یې نږدې ذاتي وایي بیا نه ورپرېږدي. نو شپږ څلوېښت کاله بعد خو کتابو لیکلي چې د دوه قبرونه لوټ شوه او کالي هم په هغه خپل شکل باندې و. معنوي لحاظ باندې دغه شهدا د دوی روح ته خدای وجود ورکوي، دا جنتو تم ځي، دا قبر تم راځي، دا خپلوانو تم ورځي، حتی مسلمانانو سره جنگ کې هم شریکېږي، د مجاهدینو نصرت هم کوي. وی شهید شوی کله حتی بعض خلک چې لږ څه د صفایي چښتنې په رڼو سترګو وویني په سب کې ینصرون اولیاءهم و یدمرون اعداءهم، دا مقام وایي ښکاره ده. خو دغه نوع د ژوندون چې شهداو ته خدای پاک نصیب کړی داسې نه ده چې دا ژوند د برزخ مختص ته په شهداو پورې. د انبیاو ژوندون تر دغه فوق ده. زموږ د اهل سنت والجماعت عقیده د حیات النبی ده. د انبیاو ژوندون تر شهداو نه فوق ده. حتی دنیا کې څوک شهید شي د عیدې نه بعد چې 4 میاشتې لس ورځې یا ښځه حامله وي اولاد پیدا شي، د هغه نه بعد د شهید د ښځې سره نکاح روا ده. اما د نبی د ښځې سره تر مرګ پورې نکاح ناروا ده. اوس هم منکوحه د نبی ده. حضرت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام 10 هجری کې د دنیا نه لاړ، اما ازواج مطهرات تر 55 هجری 55 یا 55 هجری پورې ژوندۍ پاتې شوي دي. د ده نه بعد 40 کاله نور ژوندون خو نکاح ورسره حرامه وه. ولې وایي هغه عین داسې ژوندی دی لکه څرنګه چې په دنیا کې صرف مکلفیت ساقط ده، نکاح هم لیا باقي ده. اولیاء ورته وایي دغه چې ژوندون ده. د دغې وجه نه د اولیاء په باب کې وایي په تواتر باندې دا نقل راغلی چې دوی په اکثرو د مشکلاتو په حل کې لیدل شوي دي، د نیکو خلکو د نصرت لپاره لیدل شوي دي، په ویښه لیدل شوي په ویښه. خو دا خبره ما درته مخکې وویله چې دا تاسو په بعضې شیانو ورسره ناشنا یې خلک، نو دا خبرې ورته نادره لیدل کېږي. شیخ موسی خان صاحب رحمت الله علیه شیخ الحدیث د جامعه اشرفیه لاهور چې د سپینګیرو دیوبندیانو علماو د جملې نه په سجدې په حال کې روح وفات شو، فتح الله په نامه یو کتاب د الله په نامه باندې 2 جلدو کې جوړ کړی ده. د الله لفظ نه ده، 900 خاصیه تقریبا ذکر کړي. په مقدمه کې لیکلي دي چې زه د پلار نه کنکای پاتې وم، د مور سره د خپل پلار قبر ته عبدالخیل کې ورغلم، چې قبر ته کېناستم چې تلاوت مې واورېدو وډار شوم. وای مور مې راته ویله دا د قبلګاه صاحب نه ډارېږم. د هغه نه بعد خو مې وای بار بار بیا اورېدلی، بیا خو اشنا شوم ورسره، تلاوت مې اورېدو تلاوت. خلیفه صاحب مبارک قبر ته ملګری وی کېناستم، په داسې خوش اواز تلاوت شروع شو چې ما په ټوله زندګي نه واورېدلی. او په حدیثو یې درته ذکر کم. دوم طرف ترمذی شریف د سورۃ ملک د تبارک الذی په فضایلو کې راځي. صحابي خیمه وویله په اوار میدان باندې، دا خیال نه ده چې دلته قبر ده. شپه ده د واړول ویده شو چې په قبر کې تلاوت شروع شو، سورۃ ملک تبارک الذی شریف ټوله ویلې. سهار هغه پیغمبر علیه السلام ته وی ما خیال نه و چې هلته قبر ده، خو هغه قبر و هلته صاحب د قبر تلاوت شروع کړ. 10 آیتونه مکمل د سورۃ ملک ترمذی شریف 2م جلد د سورۃ ملک په فضایلو کې وګورئ. نبی علیہ السلام داسې نه ورته چې مړی په جماعت ده دا څه وایي. نبی علیہ السلام ورته دغه سورت چې څوک تلاوت کوي دغه د قبر د عذاب نه ساتي، تنجیه من عذاب القبر. تلاوت ژوندی کوي کمر دا شهید و که ولی. صحابه ټول اولیاء دي که نه دي؟
هلته په احادیثو کې ذکر شته، په احادیثو کې. او دلته د چشمدید واقعات دي، تلاوتونه اورېدل کېږي، تاثیرات اورېدل کېږي، حتی په ویښه لیدل کېږي. شبیر احمد عثماني صاحب فتح الملهم کې او ډېر بهترین بحث ده، بیا به ان شاء الله په یاسین شریف کې د لمر په باب کې مستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم که خدای پاک ورسولو په تو صحیح طریقه او الته وخت بیا به ان شاء الله الته بیان کو. لاند به دومره دا وی چې د لیکلي دي چې آیا نبی علی السلام په ویخه اوس لیدای کېدای شي کنه. دا ډیره ګوره مهمه خبره ده. نو یې چې په ویخه باندې اوس هم لیدای کېدای شي، په یو وخت کې په ډیرو ځای کې هم لیدای کېدای شي. وای لکه نبی علیہ السلام چې لیدل شوی اولیاء کرام دا په ویخه باندې لیدل کېدای شي، په یو وخت کې په ډیرو ځای کې پس له مرګ نه لیدل کېدای شي. مواهب لدنی شرح د شمائل شریف ترمذی جلد ثانی شمائل شریف آخری باب د رؤیت نبی کریم صلی الله علیه وسلم فی المنام. البته چې نبی علیہ السلام په ویخه لیدل کېدای شي کنه. نو هغه کې چې یو نه ډیرو د علماو نه دا اقوال را نقل دي چې دیغه په باب کې توهم د بدګمانۍ نشي کېدای چې یو د په دروغ دا خبر کړي چې یو چې ما پیغمبر علی السلام ولید، بل وی ما پیغمبر علی السلام ولید. نور بحث خو ذاتي دیغه زائد د حدیثو د دلته ټول کیسه کو سره کیسه ودیږي. دا په یو خبرې د کېږي ځکه د روح ته وجود موهوبي ورکول کېږي. ینصرون اولیاءهم دا مقام راځي، خو عقیده غواړي. دا اکرم خلیفہ صاحب د ورګون دا طالب و د ارغندې خلیفہ صاحب مبارک ډېر خدمتونه کړي. ارغندې خلیفہ صاحب مبارک دنیا نه لاړ، د سعودي خلیفہ صاحب سره وایلاړه کراچۍ ته د چندې د مدرسې لپاره. اوس خو زمون جوړې دي، الته زمونم کن کیو دوه مخزم په کور کې نه لري، نه غریب پلار ژوندای و، نه مور ژوندای و، نه تر و، ا د سرګړې په څنګ کې کور و. نو خځه د امید شپې دي، د امید شپې د حمل دای په چندت لري. وای چې بیرته راغلم زوی پیدا و، وای کډې مراته ویلې چې د شپې درد راته شروع شو د اولاد د پیدایښت. کور کې بل خزم نشته، شپه ده، سړی هم نشته. وای ما ته سخت غریب ودرېد، ذاتي په ژړا راغله چې ته وګوره خیلی دمم چې داسې د مرض شپې نږدې دي او دای په مدرسو په چندو پسې تللی د پردیو مدرسو د چندې کوي. اوس په زه څه کوم چیرې لاړه شم چاته ورشم. وای په ویښه په دا حال کې ارغندې خلیفه صاحب مرک راننوت، ستنې راکړه، 15 منټه بعد زوی پیدا شو. دا چشمدید حالات دي. نور بعضې شیان که بیانوو زیارتو ته چې موږ ځو برګري چې کوم حالات بیانې نو که ټول بیانوو ذاتي کېدای شي بعضې به ترجمه را پرېږدي چې ورکې که دا خوښه خرافات وي په بله فاصله. دا شته په شته کې به انکار نه کوو، خو چې چاته چې نشته الناس اعداء لما جهلوا. اذا لم ترى الهلال بخاری شریف مسلم شریف په دواړو کې دغه شعر را نقل کړي. دغه د داس حالاتو په باب کې اذا لم ترى الهلال فسلم لاناس راوه بالابصار. تا چې میاش نه دلدلې چې نور خلک راغله شاهدي ورکړي یو خبر خو منه، چې تا میاش نه دلدلې نو دیغه خبر خو منه. تو نه دی سليمان را پچې دانه سخن مرغان را چې سليمان عليه السلام دنه دلدل نو د مرغان خبره به څو بیان کې. ذوق ان بعدا خوند دغه شراب به خدا نه بیني تا نه چشي. دا شعر مالت بخاری شریف شرح را نقل کی. قسم د کوي نه چې ترته د څکلې نه چې زر واره څوک د شراب صفات ترته وکي اتاج خلون نشي خوګه چې څکلې دي نه چې وده څکل خوان به الته پیدا کیږي. نو دا چې دا شای چاته پیدا شي ډیر مرګري دغه انکار کوي، د کشف نه انکار کوي، د جذب نه انکار کوي. خو بیا چې کله خدای پاک لږ څه نصیب کی بیا په خپل اعمال او احوال باندې توبه باسي چې مخکې موږ څه ویلې.
نو شهید ته الله وی چې مړ موي دا ژوندې دي سوري مرګ راغلی دا سمنه چې اوس به چې کل نفس ذائقه الموت هر نفس مري ژوندې خو څوک نه پاتې کیږي الته وی نبی علی السلام مړ شو الته وی چې دا بنوي چې نبی علی السلام مړ ده الته شهید مړ شو الته الله تعالی وی چې نبی شهید ته بنوي چې مړ ده الته کافر ژوندای د په ژوندونی الله ورته چې مړ ده خو ژوندونه دوه دی یو سوري ژوند ده یو حقیقي ژوند ده دا سوري ژوند چې د موږ تاسو وینئ دا په د سوري مرګ باندې چې روح ته جدا شو د امري دا سوري ژوند په سوري مرګ د انبیاء تم راځي د شهدا تم راځي د اولیاء تم راځي روح جدا شو کنه شو جدا ترکه راغله میراث راغی کزوی بل څوک ته نکاح کوي خو هغه د مړم ده کمل نه وای نو بیا الله شي ته مړ مې هلته نکاح ته بیا بل څوک په نکاح کوي هلته مال بیا تقسیمي سوري ژوندون په سوري مرګ باندې مري دغه ته حقیقي ژوندون ده هغه حقیقي ژوند په د سوري مرګ باندې نه مري ظاهر خلکو ته مړ لیدل کیږي خو د الله په نسبت باندې ژوند دي رزق نه خوري بل احياء عند ربهم يرزقون تلاوتونه کوي لمنځونه کوي طوافونه کوي هغه حقیقي ژوندون ده ولا نبلونکم بشیء خام بو ازمویتاج په یوشي من الخوف د ډار والجوع د لوګي ونقص من الاموال پر نقصان د مالو باندې په کمواله د مالو باندې ول انفس او په کمواله د ځانو باندې په افتونو د نفسو باندې وثمرات او د میوه باندې خو امتحان دا وبشر الصابرین زیره ورکه صبر کوونکي دلته اوس دوی غټه معنا وکړه موږ الله وی خام خطا چې ازمه بشیء من الخوف په یوشي د ډار یا د ډار نه ډار د دښمن مراده کافر در باندې راغی درب شروع ده او ټوله دنیا یې راپسې اخیسته ده چې ودرېږه ته صبر کوې که نه کوې خوف د دښمن به در باندې راولم والجوع لوږه قحطي وي بارانونه نه وري قحطي براځي صبر کوې که نه کوې نقص من الاموال تاوان د دنیا ګټلې دنیا ړانګه شوه ختمه شوه غلو در نه یوړه تاوانونه درغله صبر کوې که نه کوې د ځانو زوی مړ شو ورور مړ شو مریض شو تکلیف راغی صبر کوې که نه کوې د میوو باغ باندې ګرۍ وشوه باد راغی ساړه وویله صبر کوې که نه کوې دومه معنا زه تاسې ازمویم په یو شی د خوف نه خوف الهي د خدای ډار چې د الله نه ډارېږي چې په ګناه د قدرت پیدا کو کنه ډارېږي د امتحان ځای خو دغه ده چې وس دې مو ورسېږي اوس نو که د خدای نه ډارېږي د خدای د ډاره به پرېږدي دا ګناه به نه کړي خوف الهي باندې زه تاسې ازمویم چې د خدای نه ډارېږي که نه جوع لوږه روژه در باندې فرض کوم چې د خدای د رضا دپاره د ګرمۍ شپې دي اوس وړی ده ورځې اوږدې دي دا ګرمي روژه نیسي که نه نیسي او نقص من الاموال زکات در باندې فرض کوم 400 روپۍ کې 1000 روپۍ ورکه بل مسکین ته په 4 لاکو کې 1 لاک ورکه کمایې که نه کمایې د ځانو په خپل وجود به مرض ابتلا وي در باندې راولم ثمرات میوې اولاد به دې وژنم چې چا زوی مړ شي ملائکه روح یسی الله تعالی پښتنه ترو کې ایما دی بنده دی زوی روح تاسو قبض کو وای او بیا ورته ایما دی بنده دی زړه میوه ثمرات میوه تاسو تر واخسته وای او وای د څو ویلې وای د ویلې الحمدلله انا لله و انا الیه راجعون نو الله وی دغه ته دغه غم په وخت کې چې د ما حمد ادا کو په جنت کې یو کوټه ورته جوړ کړي بیت الحمد نو پکې ده زب په دغه امتحان پتا سره ولا خو که څوک صبر کوي نو الله وی بیا زیره ورکه صبر کوونکی ته صابرین څوک دي الذين اذا اصابتهم مصیبه هغه صبر کوونکی چې دوی ته ورسیږي کوم مصیبت قالو دی وی انا لله مقتول دی الله یو و انا الیه راجعون مقتول الله ته راځي کیږي چې زه دی الله يم کما مړ کيم خو دې د مال يم اولاد مې دی الله د چې مړ کوي خو دی الله مال ده مال مې دی الله د کتاوان راکې خو الله یې رانه اخلي اولئک دغه چې صبر وکي علیهم صلوات په دغه خلکو باندې بیانو د خدای نعمت تعال د طرفنا مهرباني دي من ربهم لجانب د رب دې دینه بخنه دي
عنایتونه دي ورحمت او بخنه دي مهرباني دي واولئک هم المهتدون او دغه خلق چې دي لار مندون کې دي حق ته. د اسلام د بخ کې په مکه معظمه کې د صفا په غونډۍ او د مروه په غونډۍ مشرکین خپل بوتان یې کیو اصاف او نائله یو د نر او یو د ښځې په شکل کې دوی به یې غوته سجدې کولې. نو صفا غونډۍ هم د بت پرستی مرکز دی ګرځولی و او مروه غونډۍ هم د بت پرستی مرکز دی ګرځولی و. کله چې اسلام راغی مکه معظمه فتح شوه بوتان ختم شوه د حج حکم راغی نو مسلمانان چې دا سعی په د صفا او مروه په مابین کې کوي په زړه کې یو څه خوف ورسره پیدا شو چې دلته خو مخکې موږ شرکیات کړي وو اوس که صفا او مروه ته ورځو خدای پاک به په ویني. الله تعالی آیتونه نازل کړه چې نه یو شی چې د خدای د دین وي د خلکو د غلط استعمال دی وجه نه دین خو نه ختمېږي. دا خو د شاعرو د دین نه دی د شاعرو د دین نه دی. په دغه ځای کې اول منډه چا کړی دی؟ حضرت بیبي هاجره. دا دیغه یادګار ده دیغه یادګار ده. ان صفا والمروه صفا او مروه غونډي من شعائر الله لعلائم د تعظیم د دین دی الله نه دی د عبادت د نکانو د جملې نه دی. فمن حج البيت چا چې قصد اراده د حج د بیت الله او او یا تمره یا عمره کوله اراده د عمره وکړه فلا جناح علیه څنشته ګناه په د باندې ان یطوف بهما چې طواف کې په صفا او په مروه باندې. ومن تطوع خیرا هر څوک چې کوم په خپل خوخه نیک کار کوي پرچوي کنه پلیوي فإن الله شاکر علیم الله شاکر ده شکر قبلون کیدا او علیم ذات ده خدای دې سعی بس کینا. يهودو د رسول الله صلی الله علیه وسلم صفات پټ کړه الله دې دوی په باب کې وعظ نازل کړ ان الذين يكتمون ما انزلنا بشک هغه کسان چې پټي هغه څه چې موږ نازل کړي دي من البينات دی واضح دلائل او الهدى دی هدایتنا من بعد ما بینه للناس پس لدینه چې موږ دغه هدایت اسباب واضح بیان کړیم دی يهودو ته په کتاب کې په تورات کې اوس چې بیا پټي اولئک يلعنهم الله دا نو هغه خلک دي چې الله په دې لعنت کوي ويلعنهم اللعنون او لعنت کوي په دې باندې لعنت وین کې دا لعنت وین کې به عام دي ملائکه پیریانان انسانان چې دا کوم مسلمانان دي دا ټول په دغه باندې لعنت وي. اوس يهودای وو د رسول الله صفات پټ کړه د الله د پیریانو د انسانانو د ملائکه د لعنت لایق شو خو بیا الله رحیم ذات ک توبه په اخلاص وایستا هغه خپل پټ شاینه بیرته واضح کړه اصلاح د خپل عمل وکړه خدای په کې توبه قبلې. اېدل ځای نه یو بل خبره ته اشاره راغله کوم نقصان چې تانه شوی چې توبه دی وایستا صحیح توبه دا د چا نقصان به بیرته راپکې کله منځونه د نکړه اوس ته توبه وایستا نو د توبې معنا دا نه ده چې هغه تیر منځونه ذاتی درماف دي بیرته به قضایي راګرځي دا د توبې علامه ده چې رښتیا د سړي ژوند توبه استله. اوس نو خدای پاک دا رحم در سره کوي چې هغه د وخت د پریکي و عذاب درکو چې توبه دی وایسته اوس چې بیرته قضایي راګرځي هغه عذاب لارځي در راپورته شي. کدی بندانه د حق وړای پردای مال د غلا کړای څوک دی ویلې دي چاته د کنزا کړی دي توبه دی چې وایسته د رښتیا توبه دا د صاحب د حق به بیرته راځي کوي چانه د حق وړای حق ور کوي یا به مافي تر غواړي ویل دي دا په چورت دی ورته ویل دي مافي به تر غواړي چې دای راځي شو نبی اسلامي ګوره د دې بنده حق په شهادت هم نه ماف کیږي په هجرت هم نه ماف کیږي په حج هم نه ماف کیږي چې صاحب د حق نه کې مافي ولې هم نه ماف کیږي. د دغه وجنه وای الله دې پیغه انسان رحم وکي چې د بنده حق په د باندې په ژوند کې د هغه بیرته راځي کی په دغه خدای رحم وکي چې آخرت ته پام شو چې دغه انسان سره د مانه ظلم شوی بیرته ورغه په دنیا کې مافي تر وغوښته راځي کو د خپل حق ورکو په دغه د خدای رحم د آخرت عذاب نه ځان خلاص کو او کنه چې په بنده ظلم کړي چې شهید شم خدای نه ور معاف کوي چې هجرت وکم خدای نه معاف کوي چې حج وکم خدای نه معاف کوي. نو وای د توبې د معنا د چې بیرته به د خپل عمل اصلاح کې الا الذين تابوا مگر نه هغه کسان په یو لعنت نه د چې توبه وباسي واصلح او اصلاح وکي د خپل اعمال او بينوا هغه پټ شیان بیرته ښکارا کی
چې د رسول الله نه صفاتونه پټ کړي و لوچ کی فاولئک اتوب علیهم نو دا هغه کسان دي الله تعالی چې زبم رجوع کوم پر رحمت سره په دې باندې توبه به قبول کړم وانا التواب الرحیم او علاوه زیم توبه قبلون کوي او رحیم ذات ان الذين كفروا کسان چې کافران دي و ماتو عمر شو حال دا وهم کفارون چې دی کفارو اولئک علیهم لعنت الله دا هغه خلک دي چې په دې خدای لعنت او الملائکه دي ملائکه او لعنت او الناس اجمعین د ټول خلکو لعنت چې په کوپر کې مړ شو دا وزات د رحمت نه دی کوپر نه بعد توبه ذاتی بیان قبليږي چې مړ شو په آخرت کې چې ارتم رتوبه او بچا توبه قبليږي نه خالدین فیها همیشه به دی په د لعنت کې یا په د اور کې لا یخفف عنهم العذاب سپک بنشي د دین عذاب ولا هم ينظرون او نه بده ته مهلت ورکړي چې اوس توبه وباسه دا چې نبی عليه السلام مشرکین ته دعوت ورکو چې دی وخت د عبادت کوي دوی په دغه دلیل راوړه موږ یو بوتان 300 په مکه معظمه کې نه پځایږو ته چې خدای یو ده په دغه دلیل راوړه و یو دا آیات نازل شو یقول هو لا وإلهكم إله واحد معبود تاس یو معبود ده لا اله الا هو نشته لایق د عبادت مگر هم دغه یو معبود ده الرحمن چې ډیر مهربان ده الرحیم چې ډیر رحم لرونکی ده په دنیا کې رحمت عام او په آخرت کې رحمت خاص په مؤمنینو باندې